د بغلان غمیزه خپله غمیزه ګڼي. دلته په پکتیا کې د نغدي مرستې راټولولو په موخه صندوق کېښودل شو. د دغه ولایت اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي په مرکز ګردیز مرکزي څلورلارې کې د بغلان، هرات، بدخشان او غور ولایتونو سیلاب ځپلو لاسنیوي په موخه یې د مرستې راټولولو صندوق ایښی دی. هیئت ټاکل شوی دی څو د بغلان ولسونو د لاسنیوي او مرستې په خاطر دلته صندوق کېښودل شي. نو نن ورځ په مرکزي چوک او ښار کې صندوق ایښی شوی دی. ولسونه او هیوادوال راځي چې دلته د بغلان ولسونو لپاره مرستې راټولې کړي. د پکتیا ولسونه د سیلاب ځپلو غم خپل غم ګڼي. دوی وایي تیار دي چې د یادو ولایتونو سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. همدلته راټول شوي یو تر څو د بغلان له سیلاب ځپلو ورونو سره د اسلامي او وطني همدردۍ په سبب دوی سره موږ مالی همکاري وکړو او د بغلان ولایت همدغه غمیزه د ټول وطن غمیزه ده. د پکتیا اطلاعات او کلتور رئیس وایي چې یاد صندوق به 3 ورځې د مرستې راټولولو لپاره ایښی وي څو نغدي مرستې راټولې او په شفاف ډول به راټوله شوې مرسته سیلاب ځپلو ته ولېږدول شي. دا مرستې به راټولېږي او د ولایت مقام په لارښوونه او هدایت به په شفافه توګه هغو ولسونو او مظلومو خلکو ته رسیږي. مرستې او غم شریکۍ په اساس د چاندي صندوق ایښودل شوی ده. مرستې به په شفاف ډول انشاء الله تعالی د بغلان له سیلاب ځپلو سره شریکېږي. په پکتیا کې ځوانان او دولتي مسؤلین له خیریه بنسټونو او ملي سوداګرو څخه غواړي چې د یادو ولایتونو سیلاب ځپلو لاسنیوی وکړي.